سلطان النیادي یو داسې څوک چې د عربو تاریخ یې جوړ کړ. دی د عربو په تاریخ کې لومړی کس شو چې د حافظه په مرکز کې 6 میاشتې وخت تیر کړ او د دې سربیره هلته قدم وواهه. نو د متحده عربي اماراتو لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده. کله چې د حافظه ته لیږدول کېدو نو د لپاره ډېر غټ مراسم نیول شوي، خو کله چې د 6 میاشتې وروسته بیرته ځمکې ته راغی نو هغې نه یو 2 چنده نور هم لوړ مراسم ورته نیول شوي وو. کله چې د الوتکه راورسېده او دی د الوتکې څخه کوزېدو په داسې وخت کې د الوتکو پریډ ورته وړاندې شو. په د ویډیو کې درته ښکاري. کله چې د الوتکې څخه وتو نو د لومړی سترګې په خپلو ماشومانو ولګېدې ځکه چې د لپاره خپل ماشومان راوستل شوي وو. د دغه روغبړ څخه وروسته بیا د لپاره چا انتظار کوو؟ د متحده عربي اماراتو محترم ولسمشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان او ورسره د مراسیال د دوبۍ واکمن او د متحده عربي اماراتو لومړی وزیر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، ورسره وزیران، نور لوړپوړي چارواکي، ماشومان، دوی ټول د هرکلي لپاره ولاړو. د دوی سره یې روغبړ وکړ او تشویق یې کړ. سلطان النیادي د متحده عربي اماراتو هغه بیرغ چې په حافظه کې ځوړند کړی و هغه یې د متحده عربي اماراتو ولسمشر ته ډالۍ کړه. دغه ورځ د متحده عربي اماراتو په تاریخ کې یو غټه ورځ بلل کېږي. موږ هم د دغې تاریخي ورځې مبارکي متحده عربي اماراتو ولس ته وایو. الله دې وکړي زموږ په هېواد کې هم داسې اتلان پیدا شي. چون لرې نه ده خو یو څه ضرورت دی، هغه څه دي؟ زموږ او تاسو د هېواد سره رښتینې مینه، نه نمایشي مینه، او د سره سره د خپلو رښتینو اتلوالانو تشویق کول، نه د پلاستیکي اتلانو. مننه.